راځو تابع یا په انګلیسي کې چې ورته فنکشن وایي په دې باندې مختصره خبره کوو. داسې چې موږ وایو تابع داسې یو څه دي چې هغه موږ نه انپوټ اخلي. انپوټ یعنې هر هغه معلومات چې موږ دې ته ورکوو او د همدې انپوټ معلوماتو له مخې موږ ته څه راکوي، یو آوټپوټ یا یوه پایله یا نتیجه لاسته راکوي. نو د دې فنکشن یا تابع مثال به شی وي. که چیرې موږ دغه اف د تابع لپاره واخلو نو موږ وایو چې اف تابع د څه شي ده؟ د اکس ده. اکس موږ سره متحول دی. موږ عموما متحول لپاره اکس توری کارو او د تابع لپاره څه شی اف توری کارو. نو د اکس تابع دا به مساوي شي، موږ دې ته څو صورتونه لرلی شو. داسې موږ ویلی شو چې دا مساوي کېږي له اکس مربع سره که اکس څه شی وي؟ جفت وي، جفت. او همدارنګه دا مساوي کېږي اکس جمع 5 سره که چیرې اکس مساوي څه شی وي؟ مساوي یو طاق عدد وي. نو اوس که چیرې موږ دغه تابع ته انپوټ څو ورکو؟ 2 ورکو، نو بیا به دا څه شی موږ ته پلاس راځي او د په دې کې چې موږ 2 د ور داخلو هغه موږ داسې ښیو چې اف تابع د څه شي؟ د 2 لپاره. نو دا به مساوي شي له 100 سره. او دا معنی لري چې موږ هر ځای کې اکس ګورو په هغې کې به د اکس په ځای کوم قیمت اچو؟ دغه 2 قیمت به اچو. نو راځو دلته موږ د اکس په ځای دغه 2 قیمتونه پکې ځای پر ځای کوو. نو اوس دلته موږ ته وایي چې که چیرې اکس جفت وي نو تابع به کوم شکل اخلي؟ اکس مربع به وي. نو 2 موږ سره جفت دی، نو موږ دغه تابع اخلو اکس مربع، یعنې 2 مربع کوم چې مساوي کېږي له 4 سره. همدارنګه اوس راځو ګورو چې که چیرې موږ سره د اکس قیمت څو شي؟ 3 شي، نو د 3 تابع به څو وي؟ دې ته موږ څه وایو؟ دا زموږ انپوټ دی. نو موږ راځو په هر ځای کې چې موږ اکس ګورو د هغې کې به خپل انپوټ ور داخلو. نو که چیرې اکس جفت وي اکس مربع شکل اخلي، که چیرې اکس طاق وي اکس جمع 5 شکل اخلي. نو موږ پوهېږو چې 3 څه شی دی؟ اوس دلته انپوټ زموږ طاق دی. نو دا به شي 3 اکس په ځای 3 لیکو، 3 جمع 5 دا مساوي کېږي له 8 سره. خو اوس تاسو ښایي پوښتنه وکړئ چې دا کارونه خو موږ په ساده تابع سره هم کولی شول. نو دغه په دې شکل تابع لیکلو کې کم کار کېږي چې هغه په عادي تابعګانو کې نشي ترسره کېدی. نو موږ راځو دا داسې لیکو چې دلته یو مثال کارو چې دا ځلې اف په ځای څه شي لیکو؟ اچ. اچ د څه شي؟ د ا تابع په دې شکل لیکو او دا مساوي کېږي. موږ وایو چې دا تابع مساوي له څه سره ده؟ هغه لوی عدد دی چې د ا عدد نه وروسته راځي او د ا عدد په توري سره پیل کیږي. نو دا اوس موږ سره تابع شوه، دا متحول دی او موږ وایو چې دا تابع مساوي ده هغه لوی عدد دی چې د ا عدد نه وروسته راځي او د ا عدد په توري سره پیل کیږي. اوس که چیرې موږ وایو چې اچ د 2 تابع وي نو موږ سره اوس د ا عدد څو دی؟ 2 دی. ا عدد موږ په 2 سره وښودلو. نو دې پسې بل عدد کوم دی چې په همدې توري سره شروع کیږي؟ 2 موږ سره په دال سره شروع کیږي. نو ورپسې لوی عدد کوم دی چې په دال سره شروع کیږي؟ هغه دی 3. همدارنګه که چیرې اچ د 8 تابع وي نو 8 پسې ورپسې کوم عدد دی چې هغه له دې څخه لوی وي او په الف باندې شروع شي، ځکه الف هم په 8 سره شروع شوی. نو 9 10 11 12 13 14 15 ورپسې عدد دی چې دا 8 په الف سره پیل کېږي او له 8 څخه لوی دی. نو په دې شکل سره موږ ولیدل چې دغسې تابعګانې ډېر عمومي دي. دې کې ډېر زیات حالتونه دي کې موږ کولی شو چې دې کې وازمایو او حل یې کړو. اوس بله خبره ده چې حتمي نه ده چې هره یوه تابع دې داسې جامع تابع وي او داسې عمومي شکل ولري. موږ مخکې هم تابعګانو سره کار کړی دی خو هغه په بل شکل وي. موږ داسې لیکل چې وای مساوي کېږي اکس جمع 1 سره. دا موږ د اف تابع په شکل هم لیکلی شو. داسې چې موږ وایو چې وای مساوي کېږي اف تابع کوم چې د اکس وي او دا مساوي کېږي له اکس جمع 1 سره. نو اوس که چیرې موږ په اکس کې قیمتونه ورکو نو اف چې د 0 تابع شي نو قیمت به یې څو شي؟ دلته 1 کېږي. اف که چیرې د 1 تابع شي دا به مساوي کېږي له څو سره؟ له 3 سره. راځو دلته لږ ځای پیدا کوو. او دا کار موږ مخکې هم کړی و د جدولونو په شکل. موږ به ویلی چې که چیرې اکس
او وای مونږ سره وینو x چیرې 0 شي وای مساوي 1 کیږي او x که چیرې 1 شي په دغه حالت کې وای مساوي څو کیږي وای مساوي له 3 سره کیږي. نو اوس تاسو سره کېدای شي پوښتنه وي چې مونږ ولې دا د f د x تابع په شکل باندې لیکو. نو خبره دا ده چې دا لږ ډېر څه عمومي راځي. مونږ داسې کوو چې مونږ په دې کې هر قیمت چې مونږ واخلو مونږ وایو چې د x ته چې مونږ هر قیمت ورکو نو دې تابع کې د x هغه قیمت راخلو او دې سره یو جمع کیږي مونږ ته او هغه مطابق بیا د دې قیمت د تابع په لاس راځي. په داسې حالتونو کې مونږ که چیرې دا ونه لیکو څه مشکل نشته، خو که ویې لیکو بیا هم څه نقصان نه لري دا. نو اوس کېدای شي ستاسې بله پوښتنه دا وي چې ښه دې ته چې مونږ تابع وایو نو څه شی تابع نشي کېدلی. نو لکه مخکې چې مونږ ویلي چې تابع مونږ نه یو انپوټ اخلي او مونږ ته بیرته څه شی راکوي، د همغه یو انپوټ له مخې مونږ ته یو ځواب بیرته لاسته راکوي یا یو حاصل مونږ ته بیرته یا نتیجه په لاس راکوي. نو اوس راځو مونږ ګورو چې څه شی تابع نه ده. دې لپاره زه راځم یو بله صفحه دلته راخلمه. دلته راځو مونږ یو د x او y محورونه یا مستوي را جوړو. نو دا د x y مستوي شو. راځو دلته مونږ 2 2 واحده دې کې ځایونه په نښه کوو. دا 2 شو، دا هم 2 یا دې ته مونږ -2 وایو، دلته هم په همدومره اندازه -2 او دلته هم 2. او اوس مونږ راځو دې نه یوه دایره راتاوو. داسې دایره ده چې شعاع یې څومره ده، د دې دایرې شعاع ده 2 واحده. داسې فرض چې دا یوه دایره ده. نو د دې دایرې معادله به مساوي شي څه سره x مربع جمع y مربع مساوي کیږي له شعاع مربع سره، کوم چې 2 دی نو 2 مربع مساوي شي له 4 سره. نو اوس پوښتنه دا چې آیا دغه معادله او د دې دا ګراف چې موږ دلته رسم کړی دی کې موږ ټول هغه نقطې ځای په ځای کړي کوم چې دغه معادله ورسره صحیح حلیږي، ورسره حل لري. نو آیا پوښتنه دا چې دغه رابطه د دې دواړو ترمنځ دا تابع ده او که نه ده. نو موږ دلته په شکل کې لیدلی شو چې دا یوه تابع د دې ترمنځ اړیکه ده، دا تابع نه ده. ځکه که چیرې موږ x ته یو قیمت ورکو داسې فرض چې x مساوي 1 شي نو موږ کولی شو چې دا د y لپاره حل کوو. موږ لیکو چې 1 مربع x په ځای جمع y مربع دا مساوي کیږي له 4 سره. 1 مربع خپله 1 کیږي جمع y مربع او مساوي کیږي له 4 سره. دواړو خواونه به یو منفي کو، ځواب به پاتې شي y مربع مساوي کیږي له 3 سره. دې ځای کې چې دواړو خواوې جذر لاندې ونیسو y مساوي کیږي مثبت منفي جذر د 3. نو موږ دلته وایو چې که چیرې x ته یو قیمت ورکو د y را سره څو قیمتونه په لاس راځي، 2، یو مثبت او بل منفي. دې ځای کې دا قیمت چې دی دا مثبت جذر د 3 دی او دلته قیمت چې دی دا د منفي جذر د 3. نو په نتیجه کې مونږ وایو چې په داسې حالت کې چې مونږ انپوټ یو عدد ورکو، یو عدد دلته مونږ انپوټ ورکړی او هغې نه مونږ شی په لاس راوړو، مونږ ته دوه ځوابونه په لاس راغله چې یو د 3 جذرو مثبت او بل د 3 جذرو منفي. نو مونږ وایو چې په دغه حالت کې دا څه شی ده تابع، دا رابطه دې ترمنځ تابع نه ده. تابع کې مونږ یو انپوټ لپاره یوازې یو آوټپوټ یا یوه نتیجه لاس ته راوړلی شو.